د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پیل د څو مهمو خبرونو په سر ټکه کوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو ټاکل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو سبا په ترکیه کې ترسره شي. خیبر پښتونخوا کې د سولې لپاره لویه جرګه. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روان نومبر میاشتې په 12مه به د سولې یوه پراخه جرګه راوغواړي. او زهران ممداني د نیویارک نوی ښاروال شوی دی. بشپړ خبرونه زه یوسف خان لالی یم. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو سبا پنجشنبه د لړم په 15مه په ترکیه کې پیل شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغان پلاوي مشري به د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق کوي. ویل کېږي چې په دې خبرو کې به د دواړو هیوادونو د امنیتي او سیاسي اړیکو د ښه والي، د سرحدي همکارۍ او ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وشي. سرچینې زیاتوي چې له پاکستان به هم د استخباراتو ادارې ISI رئیس عاصم ملک د خپل پلای مشري کوي او د دواړو لورو د نظرونو د نږدې کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دغو خبرو دوو پړاوونو مخکې په اسلام آباد او کابل کې ترسره شوي، خو لا هم د پام وړ پایلې یې نه لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په کابل کې د دې هیواد د استخباراتو پخوانی مشر د چای څکل اسلام آباد لپاره په لویه بیه پای ته ورسېدو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په 2021 کال کې د پاکستان د استخباراتو ISI د هغه وخت مشر سفر کابل ته یوه لویه تېروتنه وه او دا کار باید بیا تکرار نشي. ډار دا څرګندونې تېره ورځ د پاکستان د سنا جرګې په غونډه کې ترسره کړې دي. د ده په وینا له هغه سفر وروسته په پاکستان کې د امنیتي پیښو کچه لوړه شوې، خو د افغانستان اسلامي امارت ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دې هیواد کورنۍ مسئلې دي او له افغانستانه سرچینه نه اخلي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسې ګړندۍ کېدو سره هم مهاله ډیری کورنۍ په سختو شرایطو کې د باران لاندې او په پارکونو کې د سرپناه پرته ژوند کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له 15,000 څخه ډیر کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي دي. له 20 کلونو ډیر وخت کېږي چې ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له کبله پاکستان ته د پناه لپاره تللي دي. هغه کسان چې اوس په وروستیو ورځو کې د غیر انساني چلند او جبري شړلو له حالت سره مخ دي. اوس د پاکستان له لوري د جبري ایستلو د نوې څپې له پیل سره سلګونه د افغان کډوالو کورنۍ په سخت حالت کې دي. د اسلام آباد په پارکونو کې د باران لاندې بې له سرپناه ژوند تیروي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان وایي چې د روان هجري لمریز کال د اقرب میاشتې په لومړیو 10 ورځو کې له ایران، ترکیې او پاکستان څخه له 14,000 څخه زیات کسان یا په جبري توګه او یا په خپله خوښه بیرته هیواد ته راستنه شوي. د اقرب میاشتې په تیرو 10 ورځو کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه او اجباري ډول 14,114 کورنۍ چې د افرادو تعداد 80,414 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوي. د دوی له جملې 12,242 کورنۍ له پاکستان، 840 کورنۍ له ایران او 15 کورنۍ له ترکیې څخه راغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو کورنۍ په دې وضعیت کې ډېرې سرګردانه شوي دي. داسې کسان چې نه پوهېږي شپه او ورځ به څنګه او په کوم ځای کې تېروي. خو اسلامي امارت ویلي چې هیواد ته بیرته راستنه شوو کډوالو ته به لا ډېرې مرستې ورسوي. له دغو راستنو شوو مهاجرینو سره د افغانستان اسلامي امارت له لورې د خوراک، څښاک، روغتیایي خدمتونو، وړیا سیم کارتونو او یو لړ نورو بیړنیو مرستو سربیره
پر دوی شاوخوا 141 میلیونه افغانۍ نغدي ویشل شوي. زه پر تا دا غږ کوم چې دا به د افغانانو نه هېرېدونکي، دا ستا په ضرر، ستا په تاوان، ستا په نقصان دي. پنجابی اوسنده یې د حکومت مسؤلینو ته هم ولس ته نه وایم پرېږده چې افغانان په داوطلبۍ توګه سره خپل ګران وطن ته راسي، خپل ګران افغانستان ته راسي. موږ نور نه غواړو چې زما مهاجر په نورو هېوادونو کې واوسېږي، د بل کور د بل کټ وای در نیمه شپو دی. پر افغانانو هم دا غږ کوم چې راځئ خپل کور ته، خپل وطن ته، خپل افغانستان ته راسئ. د افغان کډوالو د جبري ایستنې بهیر له هغه وروسته زور واخیست چې د پاکستان پوځي رژیم چارواکو په 2023 زیږدیز کال کې سخت دریځه اقدامات پیل کړل. ملګرو ملتونو تل د اسلام آباد له دې کاره نیوکه کړې او ویلي چې دا ګام کیدای شي له پاکستان د 1 میلیون څخه د ډیرو افغانانو د شړلو لامل شي. د شمېرې له مخې نږدې 1.3 میلیونه افغان کډوال چې د پناه اخیستنې قانوني اسناد لري اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روانې نومبر میاشتې په 12مه به د سولې یوه پراخه جرګه راوغواړي. په دې جرګه کې به د سیاسي ګوندونو مشران، د ایالت پخواني سر وزیران، مدني فعالان او د وکیلانو استازي د امنیتي وضعیت او دایمي سولې د تګلارو پر سر بحث او مشورې وکړي. د سولې د جرګې د جوړېدو پریکړه د ایالتي مجلس له لوري د روانې میاشتې په پیل کې د جوړ شوي ځانګړي پارلماني کمیټې په لومړۍ ناسته کې وشوه. دا کمیټه د سولې او ترهګرۍ ضد هڅو د همغږۍ لپاره رامنځته شوې ده. د غونډې مشري د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل افریدي ترسره کوي. په ناسته کې پریکړه شوې چې د ایالت دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي، ټولنیزو، حقوقي ډلو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په تعقیبي ناسته کې چې ډیری ګډونوال د پاکستان تحریک انصاف ګوند استازو پریکړه شوې چې د سولې جرګه به د نومبر په 12مه وشي او ټولو سیاسي ګوندونو ته به د ګډون رسمي بلنه واستول شي. د کډوالو د راستنېدو لپاره د تورخم د لارې د بیا پرانیستلو سره سره دا لاره د نورو لارو سره د افغانستان پاکستان ترمنځ د توکو د سوداګرۍ او د لیږد رالیږد لپاره تړلې پاتې ده. د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وایي چې د تورخم د لارې د تړلو له امله د مالي زیان سره سره د چابهار بندر له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونه، هند او منځني ختیځ ته د افغانستان سوداګري د پام وړ لوړه شوې ده. د جنوب ختیځو پولو له تړل کېدو 25 ورځې تېرې شوې دي. که څه هم د تورخم پوله 3 ورځې وړاندې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره پرانیستل شوه، خو دا پوله لا هم د هر ډول ترانزیت او سوداګرۍ لپاره تړلې پاتې ده چې د پولې دواړو غاړو ته سوداګر یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وویل سره له دې چې د تورخم پولې د تړلو له امله مالي زیانونه اوښتي دي، د چابهار بندر له لارې د منځنۍ اسیا، هند او منځني ختیځ هیوادونو ته د افغانستان سوداګري د پام وړ لوړه شوې ده. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال په کوم ځانګړي هیواد پورې تړلی نه دی او د بدیلو لارو موندلو او سوداګریزو اړیکو پراخولو لپاره هڅې روانې دي. خوشبختانه در حال حاضر کشور ما از لحاظ تجارتی و ترانزیتی به هیچ کشور خاصی وابسته نیست و میزان و سطوح تجارت خود را متناسب با مزیت‌های مورد انتظار با کشورهای مختلف دور و نزدیک تنظیم کرده است، ولی با آن هم مسدود شدن گذرگاه تورخم زیان مالی را برای تاجران دو طرف به بار آورده است. برای ثبات اقتصادی کشور گسترش روابط تجارتی منطقه‌ای و تقویت مسیرهای بدیل ترانزیتی در اولویت کاری ما قرار دارد. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خنجان الکوزي وویل چې د تورخم لارې تړل کېدو افغان سوداګرو ته له 50 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. ښاغلي الکوزي وویل چې د اسلامي امارت د بدیلو لارو د جوړولو لپاره د هڅو سره سره دا لارې لا تر اوسه د پاکستان سره د سوداګرۍ حجم نه دي پوره کړی او سوداګري کمه شوې ده. ما تقریبا در حدود 200 میلیون دلار ماهانه با پاکستان تجارت داریم، رفت و آمد و تجارت میکنیم در یک ماه و این کلش متضرر شدن، یعنی ضرر بسیار زیاد است. اما ضرر مستقیم که مواد خراب شده و یا دیتنشن و دمرج من اضافه از 50 میلیون دلار تا هنوز رسیده. له پاکستان سره د پولې تړلو نه یوازې د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز کړی بلکې د ګاونډي هیواد اقتصادي هم له ننګونو سره مخ کړی دی.
د سوداګرۍ د ځنډېدو سره په پاکستان کې د ځینو اساسي توکو بیې لوړې شوې دي. دا ورځپاڼې د پاکستان د احصایې د ادارې په حواله راپور ورکړی چې د خوراکي توکو او انرژۍ د بیو د لوړوالي له امله د اکتوبر په میاشت کې د هیواد د اقتصادي انفلاسیون کچه 6.2 سلنې ته رسیدلې ده. ورځپاڼې له افغانستان سره د سرحدي لارو تړل د انفلاسیون د دې زیاتوالي یو لامل بولي. و چون صادرات افغانستان فصلی است و این دروازه هم تابع تحولات سیاسی همیشه در اوج صادرات افغانستان این دروازه بسته شده و ضربه بزرگ به اقتصاد افغانستان وارد نموده است. فعلا هم بسته ماندن از این خوبی ها و بدی های خود را دارد. در طویل المدت خوبی هایی است که میتونه افغانستان راههای بدیل به خاطر صادرات و واردات خود جستجو کند که تا اندازه این کار را کرده است و بدی هایش است که در کوتاه مدت ضربه بزرگی به واردات افغانستان وارد میکند. د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدو د خوراکي توکو د لیږدولو په سلګونه لاریو د بندېدو لامل شوي دي چې له امله یې افغان او پاکستاني سوداګرو ته درانه او نه جبرانېدونکي زیانونه اوښتي دي. زهران ممداني 34 کلن دیموکرات سیاستوال د نیویارک ښاروال وټاکل شو. ځوان سیاستوال او د دیموکرات ګوند غړي زهران ممداني د کاریانو له نیمایي ډیرو رایو په ګټلو سره د نیویارک ښار د لومړني مسلمان ښاروال په توګه ټاکل شوی دی. نیویارک د امریکا تر ټولو ډیر نفوس لرونکی ښار دی او د دې هیواد مالي زړه ګڼل کیږي. ممداني چې د پرمختللو ټولنیزو او اقتصادي پالیسیو له امله پیژندل کیږي د ټاکنو په نتیجه کې د خپل ګوند له پیاوړي ملاتړ سره واک ته رسیدلی. د هغه د ټاکل کېدو سره تمه کیږي چې د ښار د اقتصادي عدالت، کور استوګنې او چاپیریال ساتنې په برخو کې نوي پروګرامونه پلي شي. د هیواد په شمال کې د وروستیو زلزلې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د نوي راپورونو پر بنسټ په زلزله کې 28 کسان شهیدان شوي او 956 کسان ټپیان شوي دي. اسلامي امارت د مرستو اعلان کړی. یو شمېر هیوادونو په شمول د هند، چین او بحرین د هیواد په شمال کې د قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګنده کړې او د مرستې چمتوالی هم څرګند کړی. د هیواد په شمال کې له مرګونې زلزلې 2 ورځې وروسته د بلخ او سمنګان په ولایتونو کې د شهیدانو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د 2 ورځو د ژغورنې عملیاتو په جریان کې څومره نهایي ارقام چې له موږ سره شریک شوي دي نږدې 956 تنه هیوادوال مو ټپیان شوي دي. همدارنګه 28 تنه هیوادوالو مو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په شهادت رسېدلي دي. له بده مرغه چې په دغه ټپیانو کې نږدې 413 شاوخوا یې په سمنګان ولایت کې، همدارنګه د 415 په شاوخوا کې په بلخ ولایت کې ټپیانو شتون درلود. همدارنګه د بغلان ولایت، جوزجان ولایت، سرپل ولایت او دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم ټپیان درلودل. د عامه روغتیا وزارت ټیمونه د نور اداراتو ترڅنګ په لومړي سر کې سیمې ته رسېدلي او تر اوسه پورې په روغتونونو کې د ټپیانو لپاره روغتي خدمات جریان لري. د سیمهیزو چارواکو په وینا اسلامي امارت د زیانمنو شوو خلکو د مرستې لپاره هر اړخیزه ګامونه اخیستي. د بلخ ولایت شپږ کوهستاني ولسوالۍ لکه مارمل، چارکین، شولګر، کشندې، البرټ او زاري دي چې د ځاني زیان سره ستر مالي زیانونه هم راوښتي. دغه شپږ ولسوالیو کې تقریبا په 100 کورونه په مکمل ډول تخریب شوي او په 100 نیمه تخریب شوي دي چې د حمایتي ادارو او مرستندویو ټولنو لخوا ابتدایي سروېګانې روانې دي او د ولسوالیو په هغه لرې تخریب شوي کلیو او ساحو کې حضور لري. ګڼ شمېر زخمیانو ته د پیښې په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا نغدي کومکونه ورکول شوي دي او د سرویو د بشپړېدو وروسته به ټولو ځپلو ته عاجلې مرستې ورسیږي. برای هموطنان خود همیشه اطمینان دادیم که چنانچه که در اولین مرحله تیم صحی ما کاملا رسیدگی کردن و در شفاخانه ها در اون انتقال دادند و برایشان رسیدگی کردند و همچنان تیم های سیار صحی در مناطق مختلف توزیع شدند و اونها کارهایشان را انجام دادند و در ادامه همچنان مامورین ریاست حوادث و همکارانشان و مؤسسات هم کمک های اولیه خودم رساندند که تقریبا برای مجروحینی که خیلی ها زخمی شدید داشتند برایشان کمک های نقدی هم صورت گرفت. برای هر نفر فی نفر 10,000 افغانی دیروز در شفاخانه مرکزی و همچنان در خلم توزیعات داشتیم. د قطر، چین، بحرین، ایټالیا، سعودي عربستان، هند، برطانیا، د یونیسف نړیوال سازمان او جیوه هیوادونو د شمالي ولایتونو زلزلې ته غبرګون ښودلی او د مرستې د وړاندې کولو لپاره یې خپل چمتوالی اعلان کړی دی.
د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والي اولوغبک قاسموف ویلي هیواد چمتو دی چې د افغانستان ټولې تازه میوې وپیري او یا د ازبکستان له لارې نورو هیوادونو ته صادرې کړي. قاسموف دا څرګندونې د بلخ والي محمد یوسف وفا سره د کتنې پر مهال ترسره کړي دي. د بلخ والي ویاند عطاالله زید ویلي دغه لیدنه وړمه ورځ د ماسپښین مهال د ازبکستان په سرخان دریا ولایت کې ترسره شوې ده. د ازبک چارواکي په خبرو کې زیاته کړې چې د ازبکستان ولسمشر دوی ته له افغان لوري سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې بشپړ واک ورکړی دی. هغه زیاته کړې چې هوایي دهلیزونه او د اوسپنې پټلۍ له لارې هم کولی شي د افغانستان میوې چین، روسیې او هند ته صادرې شي. عزتمند اورېدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.